السلام علیکم. نننۍ ویډیو خوشخبری د هغه چا لپاره څوک چې په افغانستان کې یا د پاکستان په ځینې سیمو کې د سلو انټرنیټ نه ډېر تنګ راغلی دي او خصوصا په افغانستان کې اوس طالبانو فایبر نیټ هم بند کړی دی. نو ډېرو خلکو فریلانسینګ یا د هغوی انلاین کلاسونه هغه ډېر زیات متاثره شوي، د خلکو کاروبارونه متاثره شوي دي. نو اوس تاسو کولی شئ چې د فایبر نه بغیر 5G انټرنیټ په افغانستان یا پاکستان کې څنګه استعمالولی شئ. نو یو نوی وی پی این راغلی دی، فروټون وی پی این. پروټون وی پی این د ټیسټ مطابق 950 MB پر سیکنډ سپیډ ورکوي چې دا به تاسو چېرته هم نه لیدلی بغیر د فایبر نه، او په 2025 کې 100% ټرسټډ سکور د ده دی. مطلب دا چې په دې باندې ستا ډیټا بالکل محفوظ ته بینک ټرانسفر کولی شي، هر څه کولی شي. او دا په ټول دنیا کې د 1900 نه د 1900 نه زیاته سرورې لري. مطلب که ته د دنیا په هر ګوټ کې نو د دې د یو سرور سره به ته کنیکټ یې. نو د دې د انسټال کولو او د ډاونلوډ کولو صحیح پوره طریقه درته ښیم. د پلی سټور نه به یې څنګه انسټال کوئ، د دې فیډ ورجن هم شته دی او فري هم شته دی. نو په فري باندې تاسو بالکل پوره کار کولی شئ. فیډ هم اخیستلی شئ که څوک د چا وسي، خو فري هم الحمدلله ښه صحیح کار کوي. که په افغانستان یا پاکستان کې ته فریلانسینګ کول غواړئ او نیټ مسله ده درته، زه په خپله فایبر کیبل نه استعمالوم، کیبل والا وای فای، زه په خپله فروټون وی پی این استعمالوم او زه به تاسو ته په سکرین شاټ کې وښیم، په سکرین ریکارډینګ کې چې څومره سپیډ د فروټون وی پی این ورکوي. کم از کم چې ستا سره کمزوری موبایل او کمزوری سیم وي ټلینار، نو دی تا ته 20-25 MB سپیډ درکولی شي، او بیا چې سیم ښي نو تاله بیا زیات سپیډ هم درکولی شي. د انسټال کولو لپاره به تاسو راشئ پلی سټور ته. که ستاسو چېرته آیفون وي نو ایپ سټور ته به لاړ شئ او هلته به ولیکئ په سرچ کې فروټون وی پی این، FROTON. نو دا وی پی این به تاسو ته راشي، دا دویم نمبر اولینه نه دا وی پی این به انسټال کړئ او په مینځ باندې به تاسو ته غټه بټن ډایرکټ د کنیکټ راشي چې څنګه په هغې باندې کلیک کړئ نو د ټولو نه فیسټ سرور سره به اټومیټیکلی دا کنیکټ شي. ستاسو انټرنیټ به فیسټ اینډ سیکیور وي، مطلب فل سیکیور دی. دې کې ته بینک ټرانسفر هر څه کولی شي، هېڅ مسله نشته.